د مشاعرې خو تاثرات ډېر زیات دي. یو تاثر خو د مشاعرې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام شان خلکو ته معلوم شي چې ځینې خلک یې د حدیثو په رڼا کې د هغوی شان مبارک بیانوي، ځینې خلک د قرآن کریم د آیتونو په رڼا کې د دوی مبارکو شان بیانوي، او داسې خلک هم شته چې هغه د خپل د شعر په رڼا کې او شعر په هغه کې چې ټیلنټ کې هغه د دوی مبارکو شان چې هغه بیانوي. غازي ټي وي ګرانو کتونکو، نن موږ د خیبر په علاقه شریف خیل کلي کې موجود یو او دلته کې یو نعتیه مشاعره ده. د هغې نعتیه مشاعرې اهتمام په کومه طریقه شوی دی، چا کړی دی، نو د هغې په حواله باندې موږ د ملګري سره خبرې کوو چې آیا دغه مشاعرې ته د تانیت څنګه راغی. نو جمال افریدی موږ سره موجود دی. جمال افریدي نه دا پوښتنه کوو. جمال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جمال صاحب، د تاسو په دا کلي کې اکثر داسې مشاعرې کیږي او په ودونو کې هم کیږي، په نورو خادو هغه کې هم کیږي. دا د نعتیه مشاعرې په حواله باندې تا دا سوچ څنګه را پیدا شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری عکیس صاحب، دا مشاعره نعتیه د نبی علیه السلام د عشق او د مینې برکاتو کنی څوک دومره تاب نه لري چې دومره خلک او شاعران یو ځای یوه دغه ته راغونډوي او دا مشاعره ځکه چې دا یو د زړه زور غواړي او دا د هغې مینه برکاتو. او بل دا مشاعره تقریبا چې د ډېرو کلونو نه زه په دغه ځای کې د نبی علیه السلام په برکت سره دا نمانځو. سږ کال خو لږ کم ځکه راغلي چې هر سړي مصروفیاتو او بل دلته څه د بیمارۍ په وجه باندې لږ دغه خلک نو انشاءالله تعالی چې موږ به دا نمانځو، تاسو به هم تعاون را سره پکې شامل وي. ډېره مننه. جی ما نوم امتیاز علي جنیدي صاحب دی. زه د خیبر د سیمې سره تعلق ساتم. زه دغه کور کلي یو عالم دین په طور د حیثیت راغلی یم. چې کله مې دا مشاعره وکته، دغه د سپین ږیرو دغه کوم د حضور مبارک صفت بیان کړو، زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو. زه دا په هر ځای کې په هر منبر باندې یم چې زه په یو دوو خبرو باندې زیات خوشحالېږم. یو دا چې کله یو ځوان انسان یو د الله عبادت کوي، زړه مې ډېر زیات خوشحالېږي. او دویم نمبر دا چې یو سپین ږیری وي او سپینه ږیرې وي او د پیغمبر علیه السلام صفت کوي، په دا باندې مې ډېر زیات خوشحالېږي. شاعره ډېر الحمدلله ډېر پر امن ډېره بهترینه مشاعره وشوه. ډېر ښکلي خلک راغلي، ډېر سپین ږیري، د موږ د سرونو تاجونه یي، د موږ د قسمه له هر قسمه له معاشرې امن والا خلک راغلي. ډېره مزه یې وکړه، ډېره موږ له یو قسمه زړه یې راله روښانه کړو چې دا کومه مشاعره شروع ده. ډېر داسې قسمه خبرې د حضور مبارک صفت پکې بیان شو چې د هغې صفت وجه باندې موږ زړونه یې وګټل او روښانه یې کړل. منم دی. نو دا خو موږ جمال ناصر صاحب د خدای خوشحال ساتي، دا په هر کال باندې دا خپل دغه کې خو شاعر چې کوم یو غزل او نظم او رباعیه او دا نه لیکي. شاعر چې څومره نعتونه لیکي کنه او څومره نعتیه مشاعرې او د شعرونه لیکي کنه، دا موږ څو ځلې وکړه، دا اوس شاعران نه ویني چې نعتونه لیکي. دا رایي چې شاعر دا شاعر په هر وخت باندې په هر اړخ باندې درومي. زما نوم تاج علي شاه دی. زه د دغې علاقې سره تعلق ساتم. د مشاعرې خو تاثرات ډېر زیات دي. یو تاثر خو د مشاعرې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام شان خلکو ته معلوم شي چې ځینې خلک یې د حدیثو په رڼا کې د هغوی شان مبارک بیانوي، ځینې خلک د قرآن کریم د آیتونو په رڼا کې د دوی مبارکو شان بیانوي، او داسې خلک هم شته چې هغه د خپل د شعر په رڼا کې او شعر په هغه کې چې ټیلنټ کې هغه د دوی مبارکو شان چې هغه بیانوي. او د نبی علیه الصلاة والسلام شان ته که وکتلی شي، شاعران چې هغه شاعران به هم ستړي شي، مداحین به هم ستړي شي، محدثین به هم ستړي شي، مفسرین به هم ستړي شي، خو نبی علیه الصلاة والسلام کوم شان دی، هغه شان چې هغه نه ختمېدونکی شان دی. که هر څومره خلک راپورته شي او د نبی علیه الصلاة والسلام په شان باندې حملې وکړي، ولیکن دغه شاعران او دغه محدثین او مفسرین او دغه مداحین چې هغه ژوندي وي، نو نبی علیه الصلاة والسلام شان چې هغه به د ماشومانو په ذهن ته هم رسوي، د ځوانانو ذهن ته به هم رسوي، او د مشرانو او د ناپوهو خلکو ذهن ته به هم هغه د نبی علیه السلام شان چې هغه رسوي. نو یو تاثیر د دغې مشاعرې دا چې د شعر په وجه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام شان چې هغه د ماشومانو ذهن ته، د ځوانانو ذهن ته او د مشرانو ذهن ته رسېدلی شي. دا د مشاعرې هغه تاثرات دي. نور هم تاثرات ډېر زیات دي.
ځکه چې هر یو کس چې بیا د نبی علیه الصلاة والسلام شان هغه د شعر په هغه باندې هغه ذهن ته ورسیږي نو بیا هغه ډېر کوشش کوي چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام شان نور هم واورو او د نبی علیه السلام سره محبت وکړو او د نبی علیه السلام سره بیا محبت چې هغه د ایمان حصه بلکې عین ایمان دی څوک چې نبی علیه السلام سره محبت کوي نو دغه تاثر د دغه مشاعرې او د شعر نه دا حاصلیږي چې نبی علیه السلام سره محبت وکړي او د نبی علیه السلام محبت په خپل ذهنونو کې په خپل زړه کې هغه راسخ کړي او د نبی علیه السلام سره کوم سنت دي په هغې باندې عمل پرې راوسیږي. ستا شرافت ستا فضیلت ستا خوی خصلت داسې و ستا سخاوت ستا محبت دا ستا عظمت داسې و دا ستا په نوم باندې چا راوړو ایمان حبیبه د دو جهان حبیبه ای علیشان حبیبه ای علیشان حبیبه په مخلوقاتو کې د ټولو نه بهتر پیدا شوې په مخلوقاتو کې د ټولو نه بهتر پیدا شوې ته بیا په ټولو انبیاو کې سرور پیدا شوې د خپل نور د نبوت آخر زمان حبیبه ای علیشان حبیبه د دو جهان حبیبه او ستا په امت کې هم شامل ځان قیمتي ګڼم ستا په امت کې هم شامل ځان قیمتي ګڼم ډېر ګناهګار یم مقید ځان جنتي ګڼم پل صراط باندې مې واړوه آسان حبیبه ای علیشان حبیبه د دو جهان حبیبه. کتونکو دا د دغه مشاعرې په حواله باندې د مختلفو ملګرو تاثرات چې هغه تاسو واوریدل ان شاء الله دغه نور پروګرامونه هم تاسو لا مخې لرو تر هغه وخت پورې نه غواړي کې سفرې د اجازه د الله په امان.